برابر او باجی هم په دې ټایم کې ورسېد دا ټایم دی به هم افطارۍ ته کېني او ټایم ډېر زر تېر شو د خیره سره اذان کېږي بیا نور ګپ شپ لګو انشاءالله که و په فوټپاتونو باندې ښار کې روژه ماتې په مونږ باندې اکثر راځي په لار کې روژه ماتې لږ ساګ دی یو روټۍ ده او څلور پنځه قجورې د کار دی ته مې راوړې دی اخبار کې روژه ماتې. السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ جوړې ګرانو کتونکو نیو ولاګ کې ورته ویلکم کوم د خیر سره نن دا نهمه روژه راپاسېدو د ماسپښین مونځ مو کو او نوی ولاګ سټارټ شو هغه تېر ولاګونه چې کوم ملګرو نه وي کتلي د فرست رمضان نه ګورې ولاګونه سټارټ دی او تر اوسه پورې اپلوډینګ سټارټ دی الله دې همت راکړي چې ټول ولاګونه انشاءالله تعالی دا میاشت کې پوره کوو مونږ ډیلی ولاګ کوو انشاءالله بایک ولاړ دی بایک لاسې لږ بوزم بهر بازار سیټ ته لږ شانتې کار دی پکې مصري ته یې خیمه نو ولاګ مې سټارټ کو ګورې چې نن څه کېږي ولاګ کې بس لکه دا ولاګ جوړول نه دی دا آسان کار دی دومره ګران هم نه دی خو بس چې څه ته کار کې هغه کیپچر کوه طریقې سره کیپچر کوه اوس دا بایک ولاړ دی زما دا قربان بس بایک د خیر سره بوزم او بیا مصري ته ودروم نو تاسو ته بیا ښیم چې څه کار پکې کوم. مره سره بایک سټارټ شو او بس ځمه چې څومره هم ملګري دي بغیر هلمټه ګورې کله هم ډرایوینګ مه کوئ نو ځو مصري له ځان رسو لږ بایک ورته ښایو بیا به هغې نه بعد نور اکټیویټیز کوو. د خیر سره سفر سټارټ دی او روان یم ساجد استاد له ځان رسوم. خیر سره رو رسیدو او دلته کې بایک کې دا لږ شانتې کار دی معمولي لایټ یې خراب دی لایټ ټیک کوي او دا دوه ګلونه ما سره ولاړ دي یو وایي نهمه روژه ده بل وایي لسمه روژه ده ښه کنفیوز دي خپلو کې که بایک کې کار کوو دې دا لایټ خراب و دا ماته دې لایټ چې کوم دا سوځېدلی دی دا سوځېدلی دا چیک کاله که ښه او بیا راشه ښه دا چې کوم سپیډ میټر دی که نه دې لایټ سوځېدلی د دې والا ټیک دی او دا یو سوځېدلی سمه ده او ستا غلطیږي ښه مخکې روان یو د خیر سره سرکې بازار ته او سرکې بازار کې به مونږه لایټ ورته ټیک کو اوس ورته دا کور چې کوم سیټ دی دا هم ورته چینج کوو دلته والا جوړی بیا ورته اچو انشاءالله. ټایم راغلو سیټونو دوکان ته را موټر سایکل سیټ لږ ځان ته نرموم او دا ملګري هم لګیا دي دې ته هم لږ زر کار وکړي ځکه چې نن اوس ملګري شاهد بھائی سره زما خبر وشو شاهد بھائی وایي چې نن افطارۍ له راشئ نو انشاءالله نن افطاري به مونږ هغې سره کوو خو خدمت له ورځو خدمت ټولو نه ضروري شی دی خیبر بازار کې زموږ شاهد رور ډېر ټایم نه چې کوم یو دی افطارۍ دسترخوان لګوي نو هغې له به ورځو او دې را لینډ دین سیټ کوي نو انشاءالله چې دا سیټ شي نو بس بیا ځو دا کار سټارټ کړو. ویو دا دې لګیا دی کټینګ کوي او چې دا پې سیټ کړي که نه بیا زه تاسو ته ښیم انشاءالله. وقاص ها وقاص نامه دی دا ماشاءالله سیټ یې راته ولګولو ډېر زبردست دلته کې فینسي سیټ دی او کله ډېر ښه ډیزاین راوړ بس صحیح دی دا هغه یې وکړو دغسې زنده‌باد یار ډېر ښکلی ښکاري ملګري دي کمنټ کې راته ووایي چې څنګه سیټ راوړو. بایک مې ودرولو بلال جان را سره دی د مازدیګر مونځ کولو علاوه بیا به چېرته ځو زه به شاهد لالا نه ډېر وزن راته لګیا و بالکل ماشاءالله ډېر غټ کار کوم ډېر زه به افطاري له ورسره خلکو ته افطاري ورکوي نو بس حماد بایک به هم زه نن رایډ کوم انشاءالله تاسو ته به ریویو ورکوم چې څنګه انشاءالله جومات کې مونځ کو ورځ هم راخوره شوه لالا لږ ورځ راغه وینه پېښور کې ورځ شوه او د خیر سره مسجد ته روان یو ټول ملګري بلاګ ګورئ مسجد ته ورځو مسجد ته هاي گزاره کوه بلاګر لایف درته ښیم مسجد نه راووتو مونځ هم وکړو اوس ګورو چې دې نه بعد څه کېږي تاسو ته بیا هغه ښیم دا بلاګر لایف دی ښه چترالي لګیا دی سپیشل څه تیار دی چترالي څه تیار دی چکن کڑھائی اوکے زبردست وګورئ ښه تیاری نه سټارټ دي
د خیر سره او کاویلې یو بیخي دي که څنګه او دا لږ پکارېږي چکن کړای او د قتل او بس مونږ خو د نه ځو چې تر علي نو زموږ افطاري فرض دی روژه ماتې او دې له بعد کې راشو بیا بعد انشاءالله انشاءالله ها سلام علیکم لکه ډېر ښه دي ویل سلام علیکم بلال جان ته یم زه چې ځو د خیر سره بس روانګي کوم ځو شاید لاله له ځان رسو درستخان کې لږ خدمت به ورسره وکړو او بیا به تاسو ته لږ شاټ وښیو د لارې ټول ملګري بلاک ګورئ نن بلال زما بایک ډرایو کوي ښه ګورئ ورته چې خوند دیم که نه ځه خدا دی راورسېدو او بس هغه یې شوري کړه چټیان یې اچوي مونږ پکې یو بل ګناهګار هم راغله السلام علیکم السلام علیکم ډېر وخت بعد څنګه جنید بھائی ښه یې جوړې دا رمضان پیکیج دی که نه د خیر سره ورسېدو دا ټایم او بس روژې ماتې تقریبا 45 منټ دي خو تیاری نه سٹارټ دي ټوله تیاری کوي لګیا دي درستخان یې لګی او ټول هر څه ورته ښایي ټول ملګري ګورئ ښه راغی پکې مړه زما جانانه راغی پکې قربان راغی پکې ماشاءالله ماشاءالله وګورئ ښه څومره غټ ماشاءالله سپیس دی او دسترخوان یې ولګې دي په ګڼ تعداد کې به اوس خلک راځي او دلته به کیني او افطاري به کوي د خیره سره ډېر زړه مې خوشحاله دی قربان ولې چې سکون میلاویږي هم دلته میلاویږي بس کله چې ملاقات وشو اچانک ښه صحت یې ښه دی رډي برابرې بس کیلې به خوري خدمت سٹارټ شو د خیره سره قربان ټول ملګري لګیا دي زموږ قربانۍ ورځ د دې خو روزانه دلته کېوي که و په پټ پاتونو باندې ښار کې روژه ماتې په مونږ باندې اکثر راځي په لار کې روژه ماتې لږ ساګ دی یو روټۍ ده او څلور پنځه قجورې د کار دی ته مې راوړې دی اخبار کې روژه ماتې لږ ساګ دی یو روټۍ ده بس اذان ته یو څو منټه دي او اوس په اذان وشي زړه م ډېر زیات خوشحاله شو چې دې خلکو مونږ خدمت وکړو نن او الله یې ټول خات خوشحاله باز باباجي څنګه یې ښه جوړې برابرې باباجي هم په دې ټایم کې راورسېدی دا ټایم دی به هم افطارۍ ته کښېني او ټایم ډېر زر تېر شو د خیره سره اذان کېږي بیا نور ګپ شپ لګو انشاءالله A few minutes later. واپس راغو د خیره سره